د شاوخوا ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم خواږه لرو، کوم خواړه لرو، کوم با کیفیته شیان چې لرو، هغه زموږ په هیواد کې د هغو کمی محسوسېده یوه تشه وه. نو موږ د هغې تشې د ډکولو په خاطر باندې هڅه وکړله چې د سپین کیک په نامه باندې د خوړو، خوږو، سړو چایو، جوسونو او د دغو او د ناستې لپاره یو با کیفیته ځای جوړ کړو چې هلته یو څوک راځي او څو دقیقې کینی، د آرامۍ احساس کوي او با کیفیته خواړه هلته هغوی ته پیدا کېږي او له یو داسې کارمندانو سره مخامخ کېږي چې له دوی سره روش او چلند داسې وي لکه د نږدې ملګرو، دوستانو او د کورنۍ د غړو، او دوی ته دغه کوم خواړه با کیفیته خواږه، جوسونه، چایونه او نور اړوند شیان چې ورته میلاویږي دوی ته مهیا کېږي ورته، هغه هم با کیفیته وي، هم ښه معیار لري او هم په ښه مناسبه بیه باندې وی. یک دوست ماست به نام سیف الاسلام عباسی، او در بلژیم است. اینمی همگی اینتریور دکوریشن که شما میبینید و از طرف سیف الاسلام عباسی صاحب شده. کوشش کوو کیفیت له لاسه ورنکړو او بیې مو هم مناسبې وي چې خلک کې قوت خرید مطابق انشاءالله زموږ بیې دي او بیې مو لوړې نه دي. کیفیت چې یو څوک وګوري او له هغه نه وروسته بیه وسنجوي، اندازه ورته لګېږي چې زموږ بیې څومره مناسبې دي. 21-22 نفر پیشیمه کار میکنه فعلا و در آینده هم ما پروگرام داریم که دیگه وطنداران هم اینجا پیشیمه کار کنه و اینمی مسلک یاد بگیره. موږ دلته درې ځایونه لرو. یو په زیرزمیني کې مشخص ځای د زنانه او ښځینه لپاره لرو چې هلته به یوازې کورنۍ او میرمنې وي، د هغوی ګارسون به هم زنانه وي. دویم اول منزل چې دی هغه زموږ شوروم دی، یوازې فروشات به پکې کېږي. او دویم منزل چې دی دغه ځای دا اوس چې موږ او تاسې پکې ولاړ یو دا د نارینهو لپاره دی.